حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چې ما نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته عرض وکړو یا رسول الله اوصینی اے د الله رسول ما تاسو وصیت وکړی نبی علیہ السلام را تو یو فرمایل اوصیکا بتقوا الله فانه راس الامر كله زتا تا د الله جل جلاله نه د یری یعنی تقوا وصیت کوما زکات د ټولو کارونو جرړه دا وای ما بیا ویل چې یا رسول الله زدنی اے د الله رسولا ما تا سنو وصیت هم فرمایا وای نبی کریم صلی الله علیه وسلم را تو فرمایل علیکا بتلاوت القرآن و ذکر الله فانه نور لک فی الارض وزخر لک فی السماء پتا باندې د قران کریم تلاوت کول لازم دي یعنی همیشه د قران عظیم شان تلاوت کوا زکه د استاد فاره پزمک کی نور دی او پسمانونو کې استاد پاره ذخیره ده نو ګور نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک په تقوا پسې متصلن د تلاوت کول حکم حضرت ابو ذر غفاری رضی الله تعالی عنہ توکل نو کم سړی چې اول تقوا اختیار کی او بیا د الله جل جلاله دغه عظیم کتاب تلاوت کوي په مینا محبت باندې ربی کریم بعد دغه انسان د غزړه د نور نډک او په دې سره د الله جل جلاله قرب هم راځي ځکه کم سړی چې دا غواړي چې زه د الله تعالی سره محبت وکړم بل حدیث شریف کې رسول الله مبارک فرمایي چې کم سړی دا غواړي چې زه الله جل جلاله ته نږدې شم ربی کریم سره محبت اختیار کم دا دې خپل ځان باندې د قران کریم تلاوت وکړي او دا خبره تاسو یاد ساتئ کوم انسان چې په قران عظیم شان تلاوت کوي په دنیا کې نو د قیامت په هغه سخت ورځ کې بعض خوش نصیب خلق هغه هم وي چې دا غي ورځ د سختۍ او تکلیفونو نه محفوظ وي کوم انسان چې په دنیا کې د ربي کریم دغه سپیشل کتاب تلاوت کوي نو د قیامت د هغه سخت ورځو نه بدا محفوظ دي نبی کریم علیه السلام مبارک فرمایي ثلاثه لا يهو لهم الفزع الاكبر ولا ينالهم الحساب درې کسان داسې دي دا غوي سره بعد د قیامت دغه سخت ورځ یې نه او نه بعد د دیو سره حساب او کتاب کولې شي رسول پوری چې مخلوق د حساب او کتاب نه پاریږي هغوی به د مشک په غونډې سیل کوي سبحان الله یو هغه کس دی د الله تعالی د رضا د پاره قران کریم اولستو او د قوم داس امامت وکړو چې هغوی د دن راضیو نو الله جل جلاله په ورځ د قیامت کې دغه انسان سره حساب او کتاب نه کوي دیم هغه کس چې خالص د الله تعالی د رضا د پاره خلق مانزه ترا بلل کوم انسان چې د مخلوق او انسانان او بالخصوص مسلمانان مانزه ترا بلی په ورځ د قیامت کې بعد دغه انسان دغه سختۍ نه محفوظ او دریم هغه کس چې هغه د خپل رب العزت سره هم معامله ساتي او د خپل ما تحت د لاس لاندې کسانو سره هم معامله ساتي الله جل جلاله با دغه انسانان چې د قران عظیم شان تلاوت کوي یا خلق مانزه ترابلی یا د ربی کریم سره کوم معامله ساتي ربی کریم به پورز د قیامت کې د هغه سخت نه وساتي سبحان الله نو دا قران عظیم شان د هغه کتاب دی چې انسان په دنیا کې ولولي ربی کریم به د قیامت د ورځې د سختۍ نه ساتي دا یاد دا خبره تاسو یاد ساتئ د قران عظیم شان تلاوت کول هم دي کو چرتا قران عظیم شان تدا سے حس نظرم کئ رب کریم تا ته په دغه قتل باندې هم اجر او ثواب درکئ اوس بتاسو کې داسې انسانانی چاغوی به تلاوت نه کړي نبی قران عظیم شان په ناظره باندې ویلې نبی حافظ او قاری او امام او استاد ته ګونټه ماته کړی قران عظیم شان ته ټیم نه ورکړي دا غي د پاره تاسو ته یو خبره ذکر کوم هغه دا چې تاسو د قران عظیم شان سره محبت اختیار کړئ هغه دا چې ول د قران د مشان باندې عمل اختیار کړي
دوی مدادا چې کله تاسو مانځ ته جماعت ترازی قران عظیم شان په خپل سترګو باندې دی په زړه پسې نسی په خپل شونډو باندې خپلوي په مخ باندې دی په تندي باندې دی رب کریم به تاسو ته په دغه نیت باندې اجر او ثواب درکړي او بل دا خبر یاد ساتئ چې بعض یاران دوستان داسې دي چې هغه د قران عظیم شان د تلاوت صرف د رمضان شریف په میاشت پورې منحصر کړي چې کله د رمضان شریف میاشت راشي نو جوانان او بوډاګان او زنانه با قران عظیم شان راخلي او تلاوت وکړي صحیح خبره ده د عبادت میاشت دا خبره ده غوړه خبره ده رب کریم د هر انسان ته د توفیق او طاقت او وسعت ورکړي د رمضان شریف په میاشت کې عبادت وکړي خنا قران عظیم شان چې د یول سولس میاشت دا بند پروت دی او دوړي په پرتی دي تاکي دومره غیرت ناراضي ستاد ایمان جذبت ته سوې چې قران عظیم شان یول سولس میاشت بند پروت دی ایت دا غیرت ناراضي چې قران عظیم شان را واخلي او تلاوت وکړي او بالخصوص مسافر حضرات چې څومره وي شاز او نادر با یو پنځه شپږ کسان په کمره کې وي چې هغه به د قران عظیم شان تلاوت کوي نو ټول با د فیسبوک او د انټرنیټ تفراتوي او داغه پانه به کولاو کړی وي او دغه فاحشات او دغه بیهودا او دغه هواګانې به پیګوري او د قران عظیم شان هغه سپیشل کتاب چې نن مخلوق لګیدل لري قران عظیم شان نشاط پر خود لري انټرنیټ او فیسبوک ته ترجیح ورکړی دا یا ساتي اورز د قیامت کې با دغه قران عظیم شان ستا باندې حجت جوړيږي رب کریم تبا اورز د محشر باندې راضي او دا وینا به بالجهر کوي زه شاته ورزولې ما دغه انسان ځان ته مسلمان ویلو ځان ته رسول الله عليه السلام مبارک امتی ویلو ځان ته رسول الله عليه السلام مبارک عاشق ویلو دغه انسان ز په دنیا کې شاته پر خود لري ما اورز د قیامت کې بعد دا قران یا پتا باندې حجت وي یا استاد پر حجت وي القران حجت لك او عليك قران استاد پر حجت ته یا پتا باندې حجت ته رب کریم دی وکي چې دا قران عظیم شان زمنګ د پر حجت چې موږ باندې حجت نشي دا خبره تاسو یاد ساتئ کتا سو دا غواړي چې په ورځ د قیامت کې دا قران زمنګ د پر حجت شي موږ او تاسو به هم په ناظره باندې او هم په ترجمه باندې دا به یادو عملی کوو په ورځ د قیامت کې به زمنګ د پر حجت جوړيږي او کنا دا سوي چې خاور ګردونه په پراته وي او الله سو یولس نشه د قران عظیم شان په الماری کې پروت وي نه تلاوت کوي نه خولای نه صفاکه دا ستاد پارا د شرم او د عار خبره ده ځان کې دا غیرت راواله د ایمان جذبه ژوندۍ کا چې په ورځ د قیامت کتاب باندې حجت جوړيږي هغه سخت ورځ نه اوریږي د الله جل جلاله هغه سپیشل کتاب زمونږ د فارا دنیا کې هم پیدا په آخرت کې هم پیدا د مال د دولت د غټلو د پاره هم دا ذریعہ وسیله زمونږ استادو د ژوند منور کېرو د پاره سپیشل کتاب زما د مال او دولت او د جان او د اولاد او د دنیا او د آخرت خایز چې قران عظیم شان دی هغه ما او تا شاته پر خودلې دی ما او تا د انګريزانو او د هغه د الله جل جلاله د اعداء د هغه لار راټینګ کړي دا دینم شاته پر خودلې دی قرانم شاته پر خودلې دی رسول الله عليه السلام مبارک احادیث شاته پر خودلې دي اے مسلمانانو اے غیرتمن پختونه چې په ورځ د قیامت کې ستاده فارا د قران حجت جوړيږي تاکي دومره غیرت ناراضي پتا کې دومره د ایمان جوش ناراضي چې قران عظیم شان را واخلې پاغي سره تلاوت وکي په مخ باندې کېدي پسترګو باندې کېدي په تندي باندې کېدي سینه سره ولګي او دا ایمان وساتي دا عقیده جوړ کی او دا نیت جوړ کی چې اے رب کریمه ستاسو پیڅلې کتاب دې تا ته ګران کتاب دې محبوب علی السلام مبارک باندې نازل شوه کتاب دې رب کریم استاد کتاب د دې لپاره خپلوم چې رب کریمه کته خوشالهږي رب کریمه دا کتاب تلاوت د دې لپاره کوم رب کریمه ته خوشالهږي اے رب کریمه زما په دې باندې یقین دې دا زما ایمان دې چې قران عظیم شان د رسول الله علیه السلام مبارک په ذات باندې په واسطه د حضرت جبرئیل علیه السلام باندې نازل شوه کتاب دې رب کریمه دا من نیت دې دا می عقیده دا می ایمان دې چې په ورځ د قیامت کې با دا قران عظیم شان زما د فارا شافع ګرځيږي رب کریمه دغه نیت زما په دنیا او آخرت کې قبول منظور کا رب کریمه دا طاقت راکا رب کریمه د قران عظیم شان د تلاوت نامي محروم کوا رب کریمه دا طاقت را په نصیب کا چې د قران عظیم شان پشپا او ورځ کې په ولاړ په ناس باندې ستاسو کتاب سره مینا وکم رب کریم غیرتی ذات دې نبی علیہ السلام فرمای ز غیرتی ما رب کریم زمانہ ډیر غیرتی دې ورځ د قیامت کې با الله جل جلاله ستاسو په دغه نیت باندې او ستاسو په دغه تلاوت باندې او ستاسو په دغه کتلو باندې
ورځ د قیامت کې رب کریم تا ته اجر او ثواب درکړي مسلمانانو حضراتو دا الله جل جلاله نو وروکي رب کریم ته غاړه کې دوي دین ته غاړه کې دوي قران عظیم شان مهر وي رب کریم تاسو ته اجر کثیر درکړي